دا یو ورو سوال کړی دی چې چا دا خبره کوله چې د روجې په دوران کې به روجتي انسان نوکونه نه واړه کوي او دقې شان د نامه نه لاندې ویښته دا به نه لرې کوي. نو دا خبره صحیح ده که نه؟ الجواب نوکونه واړه کول او د نامه نه لاندې ویښته لرې کول نه شریعت تا ته د دې تیزي در کړې ده چې د روجې په دوران کې کوه او نه یې ترې منع کړې ده. یعنې د روجې سره هېڅ تعلق نشتی. لنډه ده چې د روجې سره هېڅ تعلق نشتی. روجتي انسان ته خو دا ویلی شوي دي چې ته د خوراک نه ځان لرې ساته، د څښاک نه ځان لرې ساته، د کوروالي نه ځان لرې ساته. دا قسمه خبرې ورته وي، خو دا خو یو ځای کې شریعت نه ده قولي. دغه شان شریعت ورته دا ویلي چې ځان د ګناهونو نه لرې ساته چې د روجې د اجر دې کم نه شي. هر چې نوکونه واړه کول دي، د نامه نه لاندې ویښته دي، دا خو د فطرت هغه کارونه دي. که څوک یې د روجې په حالت کې کوي هم جایز دي، که څوک یې د روژه ماتي نه بعد کوي هم صحیح ده. دې دغې سره څه کار نشتی. والله اعلم.